پښتو یو مزاحیه اداکار میراوس لالا وفات شو چې د یو اوږدې بیمارۍ نه پس میراوس لالا وفات شو چې زموږ استاد په مخونو باندې خندا راوسته د اختر درېیمه ورځ ده او دا خبر را باندې ولګېدو چې د پښتو مزاحیه اداکار میراوس لالا وفات شو چې یو اوږده بیماري یې تېره کړه. کله چې دا خبر را باندې ولګېدو د دې واقعې نه خبر شوم چېرې میراوس لالا وفات شو نو ډېر زیات خفه شوم چې په کومه خبره په دې خبره باندې که څنګه تاسو او مونږ د میراوس لالا بیکګراوند وګورو د هغوی د ژوند دا کهاني وګورو چې هر ځای کې پښتون دپاره کار کړی او د پښتنو په مخونو باندې خندا راوستې ده د مظلوم ولس دپاره یو داسې خاکه داسې ویډیو جوړه کړې ده چې هغه په مخونو باندې خندا راشي. د جنازې اعلان به بعد کې کېږي خو اوس د پوسټونه د تصویران مخې له راغلل چې د پښتو یو مزاحیه اداکار میراوس لالا وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. د ټول ناول خو د هغوی دپاره د جنت الفردوس دعاګانې کوي چې الله تعالی ورله جنت الفردوس ورکړي او الله تعالی ورله جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او د هغوی فیملی له د هغوی کورنۍ له د زړه صبر غواړو او ورتګ دی جي که مونږ یو او که تاسو یو نو نن د میراوس لالا وارو سبا زمونږ وار دی سبا ستاسو وار دی دې ځای ته به یو ورځ ځو د دې دنیا نه به یو پیره رخصتېږو جي خو پکار دی چې پښتنو دپاره کار وکړو د پښتنو په مخونو باندې خندا راولو د دې ولس دپاره کار وکړو د مظلوم او ولس دپاره اواز جوړ شو جي لکه څنګه میراوس لالا چې زمونږ او ستاسو په مخونو باندې خندا راوسته د پښتنو دپاره کار کوو د پښتو دپاره مونږ هم یو پښتنو دپاره کار کوو خو کله چې مونږ په یو تکلیف کې شو په درد کې شو لکه څنګه میراوس لالا جي چې یو اوږدې بیمارۍ کې پروت و چې هم تپوس نه دی کړی که هر یو ورځي نو د خپل فیسبوک دپاره د خپل لایک دپاره د خپل فالوورز دپاره ورځي یعنې مالي مدد ورسره چا نه و کړی په کټ باندې به پروت و د شوګر بیمارۍ د وجې هغه نه پخه هم کټ شوې وه خو چا یې تپوس نه و کړی که داسې مونږ یو خو پکار دی چې یو څو ورځې ژوند دی دا په مینه محبت باندې تېر کړو یو بل له ښه مشوره ورورولۍ سره او ښه یو بل له ښه مینه او محبت ورکړو جي نو بیا هم درنه دا هیله کوم چې میراوس دپاره د جنت الفردوس دعاګانې وکړئ چې کورنۍ له الله تعالی د زړه صبر ورکړي نو دا ویډیو درسره لازمي شیر کړئ چې نور ملګرو دې هم خبر شي او که بعد کې د جنازې اعلان وکړو نو انشاءالله د جنازې ټایم به هم درسره شیر کوم. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ در الله په امان.